افغانانو ورونو ولې پاکستان دیوالیه شو؟ ولې پاکستان سره پیسې نشته؟ ولې پاکستان بینکرپټ شو؟ ولې پاکستان سره د یو میاشتې پیسې نشته چې خپل مامورینو ته تنخواه ورکړي؟ ولې پاکستان سره پیسې نشته دی چې په بار ملکونو کې چې د پاکستان سفارتونه دي د هغې سفارتکارو تنخواه یا معاش دا ورکړي؟ ولې پاکستان نن مجبور شو چې په امریکا کې خپل یو بلډینګ دی هغه خرڅوي او اقتصادي حالات ډیر خراب دي؟ دا ولې افغانانو ورونو دا ځکه چې 45 کاله پاکستان صرف په افغانستان باندې بزنس او کاروبار یې پکې جوړو چې کله دا کاروبار د پاکستان ور ختم شو طالبان راله افغانستان ته و دا غیر ورسته وګوري د طالبانو د راتګ وروسته وګوري د پاکستان اقتصادي حالات وګوري ځکه چې زه همیشه دا خبره چې زه کوم زه بغیر ثبوته خبره نه کوم ما یو ویډیو کړی او ما ویلی چې پاکستان په افغانستان چلیږي زه نن هم په خپله خبره ولاړ یم چې پاکستان په افغانستان باندې چلیدو پاکستان د پښتنو په وینو چلیدو پاکستان د افغانستان په بربادۍ چلیدو پاکستان د مسلمانانو په وجلو چلیدو پاکستان د علماو په وجلو چلیدو پاکستان د لال مسجد په بمبارۍ چلیدو پاکستان په قبایلو کې په وزیرستان کې د پښتنو په خلاف افسوله تیاری باندې بمبارۍ باندې چلیدو پاکستان د 8000 پښتانه چې په قبایلو کې شهیدان شو په هغې باندې چلیدو افغانانو ورونو نن تاسې وکاته چې د پاکستان اقتصادي حالات دیوالیه طرف ته لاړو داسې څه چلو شو چې د پاکستان حالت اقتصادي دومره زر خراب شو ځکه چې د پاکستان بزنس چې زموږ په افغانستان باندې کوو په لرو برو پښتنو افغانانو باندې کوو هغه اوس دنیا پیسې نه ورکوي هم کاته د واره د پاکستان حالت خراب و تراب شو او دا موږ بېشماره ویډیوګانې سلامونو ته وعلیکم سلام زما سلام قبول کوي داسې بېشماره ویډیوګانې ما ډکې کړي په ثبوت مې ښودلی ده چې د پاکستان جرنیلان کرنیلان وایي چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان او د افغانستان جهاد موږ ته ایټم بم راکو د افغانستان جهاد موږ ته موټروی راکړه د افغانستان جهاد موږ ته افسوله تیاری راکړي دا خپله د جرنیل چې د ثوابۍ سره تعلق لري د هغې خبره ده نو زما خبره صحیح ده که غلطه ده چې پاکستان د افغانستان په سر باندې چلیږي د پاکستان شیونه تاسې وګورئ افغانانو ورونو تاسې وګورئ د افغانانو ورونو د پاکستان شی نه انډیا اخلي نه چاینا اخلي ګاونډي هېوادونه یې ته ښیم نه ایران اخلي خسا پاپړ په من خرڅوي خسا غنم په من خرڅوي خسا غوړین په من خرڅوي خسا دوایي په من خرڅوي هسپتال په من چلیږي او زما وینې خرڅوي په دنیا وانې ای افغانانو ورونو دا زما د سترګو لیدلی حال دی او داسې د ډېرو افغانانو د دنیا نه به $100 راتله تاسې یقین وکړئ چې په $100 کې به 80% پاکستان خپل جوبونو کې بیا اچول پاکستان به پرې مضبوطو نن هغه د مهاجر چې دی ورته مهاجر ویلي او دې دلته وروره په موږ باندې احسانونه کول نن چې هغه مهاجرو په سر باندې پیسې نشته دی د افغانستان په سر پیسې نشته دی تاسې وګورئ د پاکستان حالت دې حالاتو ته راغی او دا به ورځ په ورځ وانې خرابېږي نور به هم خرابېږي افغانانو ورونو ځکه چې پاکستان یو مصنوعي ریاست د اسلام په ضد ریاست د افغانانو د پښتنو په ضد ریاست چې همیشه یې زموږ په سرونو باندې لوبې کړي دي هغې حالت تاسې نن وګورئ چې څنګه بینکرپټ دی ځکه مصنوعي شی وی کوک بار تر خپل منزله نه رسیږي ځکه دا یو جوړ شوی د دروغو په دغه وانه افغانانو ورونو زه منګه د عامو پښتنو د خلاف نه زموږ ښه د پښتنو ورونو موږ چې دا خبرې کولې موږ ته حقیقتونه دلته بیانول موږ چې دا خبرې کولې موږ تاسو ته اصلي خبرې کولې چې دا پاکستان په دوکه روان دی دا پاکستان د اسلام په ضد روان دی دا پاکستان صرف ډالر جوړي او جرنیلان او کرنیلان نن تاسې وکاته چې په جزیرې دي په بار هېوادونو کې ما تاسې ته کال یو نیم کال مخکې ویلي مې درته ویلي چې د یو د برطانوي پونډ نه به 200 کلدارې جوړېږي تاسې به زما خولې پورې خاندل چې دا لیونی دی له ځانه لګې دی نن د یو برطانوي پونډ نه 260 کلدارې جوړېږي مخکې لا 295 ته رسېدلي وو زه نن تاسو ته بیا دا خبره کوم چې د یو برطانوي
پون نه به داسې ورځ به راځي چې 400 کلدارې به ته جوړېږي 1500 کلدارې به ته جوړېږي دومره به د پاکستان اقتصاد پرېوځي د $1 نه به د 300 نه نیولې 400 کلدارو پورې جوړېږي دا حالت به کېږي ما تاسو ته چغې وواله چې ډالر واله یا پښتنو دا پاکستان خو هسې چور پې لګېدلی دی جرنیلان او کرنیلان او سیاستمدار یې دغه کوي دغه کم از کم دغه پاکستاني روپۍ کورونو کې مه ساتئ ډالر وساتئ یقین وکړئ ما سره په دې دغه کې یو دی په واټساپ کې د باجوړ دی ما ته وایي کور دی ودان بچی دی لوی وایي ستا چې دا اعلان وکړو چې ډالر کور کې وساته ما کال مخکې او بیا مې 6 میاشتې یا 4 میاشتې مخکې هم دا خبره کړې ده وایي موږ ډالر واخیستو تقریبا 10 لکه روپۍ هم پکې وګټلې نو خبره دا ده چې موږ ته د پاکستان حالت معلومو نن تاسې وګورئ چې دی ځان ته ایټمي پاور وایي د انډیا مقابله خو کولی نه شي ولکه د طالبانو مقابله وکړي دا هم کاته په دغه اخره جمعه کې چې په سپین بولدک باندې طالبانو حمله وکړه دې مقابله وکړه د طالبانو نو خبره دا ده چې دا د یو ورځې د جنګ د زوره نه دی ځکه چې جنگ په پیسو کېږي جنگ اقتصاد غواړي جنگ چې دی قوي اقتصاد غواړي اقتصاد مکمل د پاکستان د منځه تللی دی موږ ته به خلکو دلته دا وګوره دا یو ورور اوس هم لیکي نمک حرامو د څه شي نمک حرامه وروره د څه شي نمک حرامه خو تاسې هستئ چې 45 کالم زموږ په سرونو باندې تجارت وکړو 45 کالم د دنیا نه ډالر واغستو د همدغه طالبان حکومت تاسې ختم کړو 50 کوپار هیوادونو ته تاسې هډې ورکړي 50 کوپار هیوادونو باندې تاسې طالبان خرڅ کړه تاسې په خپلې خویندې خرڅې کړي تاسې په خپل مشران خرڅ کړه تاسې هغه خلک هستئ چې په لال مسجد په بمبارۍ باندې خوشحاله وایي چې پاک آرمي زنده‌باد موږ نمک حلاله خلک یو موږ هغه افغانان یو چې موږ همیشه نن تا ته شرم پکار دی چې د یوې افغانۍ نه تقریبا 3 کلدارې جوړېږي او ته یې ځان ته د ایټم بم لرم او د سوپر پاور یم ستا اقتصاد دې حالتو ته رسېدلی دی نن ستا هر یو پاکستانی $4,000 قرضداره دی بچی دی ګرو دی د نړیوالو سره او شکر الحمدلله په موږ باندې د نړیوالو یو روپۍ نشته دی اقتصاد هم د ستانه مضبوط دی هر شی هم د ستانه پاک دی ستا کارخانو کې ناولي غوړي جوړېږي او ورشه په کابل جان کې به ښایسته پاک غوړي او تیل پیدا کېږي پاک وړه به پیدا کېږي هر شی به پیدا کېږي او په تا باندې دا حالت را روان دی نورم تاسې تبۍ او بربادۍ طرف ته روان هستئ او موږ خبرې چې په دې لایفونو راتلو موږ دروغ نه ویلې افغانان ورونو موږ ته بعضې مخکې د پښتانه وایي تاسې نفرتونه وروره زموږ خو ولس سره مشکل نشته دی زموږ مشکل د پاکستان د دغه قاتلو د دغه بېرحمه جرنیلانو کرنیلانو سره دی چې زموږ هم خرڅ کړو تاسې هم خرڅ کړئ زموږ مشکل هغه سره زموږ مشکل نه په عام پنجابي سره شته نه بلوچي سره شته نه کشمیري سره شته دی زموږ مشکل هغې سره نشته زموږ خپل دشمن پیژندلی چې زموږ اصلي دشمن چې موږ سره د ټولو نه د روس د امریکې نه زیات ظلم کړی دی هغه د پاکستان فوج د پاکستان جرنیلان او کرنیلان ایسای زموږ وطن تباه او برباد کړی موږ دلته په ثبوت خبره کوو موږ دلته ډرامې نه کوو او نه د ویو دپاره او نه د دغه دپاره دغه کوو بعضې ملګري دلته راشي دلته تاسو ته اوس ویډیو ښیم ښه زه به په سپین بولدک باندې غږېږم انشاءالله زموږ عظیم مجاهدینو طالبانو اوس بیا حمله کړې ده پاکستان طرف ته اوس درته یو ویډیو ښیم چې نفرتونه څوک جوړوي او نفرتونه څوک نه جوړوي دا ویډیو اورئ دا زه څوک یم نو زما برخې د دې تپوسو کې دی د ټي ټي پي نه تپوسو کې دی د سراج الدین حقاني نه تپوسو کې دی د نورو خلکو نه تپوسو کې افغانستان کې زما یو کردار پاتې شوی دی د افغانستان سره زما ډېر زوړ کردار دی د افغانستان د شوروي روس خلاف ډاکټر نجیب د حکومت خلاف د هغه شوروي خلاف ما په افغانستان کې د 1984 نه ولا تر 1989 پورې جهاد کړی دی حزب اسلامي سره د حزب اسلامي د جنډې د لاندې زما دا کریډیبلیټي ده دا زما رول دی ښه اوس ته ماته تا بد کول چې تا په افغانستان کې جهاد کو بد دي کول برسر سیپا ته ولې په پاکستان کې جهاد نه کوې چې د کفر قانون دی ته ولې په پاکستان کې جهاد نه کوې چې د لمنډۍ ده پکې ده ته ولې په پاکستان کې جهاد نه کوې چې د اسلام په ضد باندې همیشه چلېدلی دی ته راځې په افغانستان کې جهادونه کوې اوس ستا د دې خبرو څه ضرورت دی او دا برسټر صاحب هغه سړی دی چې دا د ام پي ام په پارټۍ کې او د مهاجر مومنټ چې په کراچۍ کې ده چې په زرهاو پښتانه یې وجلي دی نن راپاسېږي په پېښور کې کیني او دا خبره کوي چې یاره مهربانه ما افغانستان جهاد کړی دی بد دې کول چې په افغانستان کې تاسې جهادونه کول
ستاسې د پښتنو د بې غیرتو د لاسه افغانستان تباه او برباد شو، ستاسې د لاسه زمونږ نظام چپه شو، ستاسې د لاسه زمونږ په زرهاو ټانګونه په زرهاو تیارې نیلام شو، همدغه ستاسې د بې خونده پښتنو د لاسه بې غیرتو چې نن خپله هم هغه د یاران هسې د وس نه لري، ایسای در پسې د ایسای په خلاف باندې یو خبره نشي کولی. موږ هم پې تباه او برباد کړو، ښه د پښتانه هم پې تباه او برباد کړو. موږ ته وایي خلک وایي نفرتونه مو جوړوئ، ولې موږ به د دې لس چې په ټیک ټاک کې دغه ډوزماران او کنځلماران دي چې په کوټو کې کنځلې کوي، د دې په تبه باندې به موږ ویډیوګانې کوو، موږ به لایفونه کوو. موږ ته خپله ښکته پښتانه موږ ته معلوم دي، هغه موږ سره ولاړ دي، هغه زموږ په درد پوهېږي. موږ همیشه د هغې مننه کوو، دا هم ولس. خو دا هغه 15 دغه په ټیک ټاک کې او په دا فیسبوک کې هغه ډوزماران دي چې په لال مسجد باندې پاکستان اپریشن کوو، په زرهاو قاري علما سرې هغه شهیدانولي او دې هماغه مشرف او هماغه پاکستان آرمي ته زنده‌باد ویلي. په باجوړ په مدرسه باندې بمباري وشوه، په سلهاو ماشومان پکې شهیدان شو، دې بیا هم هغه پاک آرمي ته زنده‌باد ویلي. په باجوړ کې زموږ خویندې میندې بې عزته شوې، ځوانان هم شهیدان شو، دې به بیا هم هغه پاک آرمي ته زنده‌باد ویلي. دا په وزیرستان باندې په F-16 تیارو باندې جازونو باندې حملې وکړې، دې به هماغه پاک آرمي ته زنده‌باد ویلي او دغه خپلو پښتنو ته به یې کنځلې او بدې ردې کولې. آیا موږ نفرتونه خورول؟ زموږ په افغانستان کې به زموږ ملي اردو یا چې هر رقم بم به وچاودېدو، دې به دلته راتله ورتړونه به یې کول. نفرتونه دا خورئ که موږ خورو؟ د انډیا طرف ته بارډر کولاو شو، دی پې دومره خوشحاله و چې یاره انډیا دښمني ده، خو که بارډر کولاو شو دی پې له ټولو نه زیات خوشحاله و. او چې په تورخم طرف ته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دغه بند شو د تورخم ګیټ، چې دلته په لکاو پښتنو شینوارو اپریدیانو کاروبار جوړو، ته یقین وکړه چې په دې باندې خوشحاله ویل چې ښه دی چې دا بند شو. مګر انډیا طرف ته چې کولاو په هغې باندې هم دا خوشحاله و. دغه 15 دغه ډوزماران او ټیک ټاکران دي، د هغې په قصه کې موږ نه یو. افغانانو ورونو، موږ به خپل اواز خپل مبارزه نه پرېږدو. تاسې یقین وکړئ چې ما پرون په اردو کې ویډیو وکړه چې دغه د ټیک ټاک یو څو ډوزماران کنځلماران چې خپلو کې هم یو بل ته کنځل کوي، یقین وکړه زما په نوم باندې یو ټیک ټاک جوړ شوی باچا کاموال افغان په نوم باندې، زما نه دی، هغې نه خلک ویډیوګانې شیر کوي. ته یقین وکړه چې ما په اردو کې ویډیو کړې ده، په هغې کې ما تقریبا کته 110 کمنټ او څومره وو. په 110 کمنټو کې 115 کمنټه زنده‌باد کور د ودان او پنجابیانو ما ته کمنټونه کړي. یقین وکړه تر دې پورې لیکلي ورشي وګورئ، هغه ټیک ټاک هم وګورئ چې زه د کشمیر یم، وروره په اردو ژبه کې په انګلیش باندې لیکلي چې ستا خبرې بالکل صحیح دي او بہت اچھا آدمی ہے. پنجابیانو هم دا لیکلي. ته یقین وکړه 15 کمنټونه پکې منفي دي او 15 واړه پښتانه دي او 15 واړه د عمران خان د پارټۍ والا خلک دي. حالانکه په دغه ویډیو کې ما د عمران خان یو قسم صفت کړی دی چې عمران خان وایي چې ISI او د پاکستان فوج چې دی دا دهشتګرد ټریننګ کوي، او همدغه د عمران خان د پارټۍ خلکو موږ ته کنځل لیکلي. نو خبره دا ده وروره، په دې باندې نه ده، دا د خپل ویو دپاره موږ هېڅکله نفرتونه نه خورو. موږ همیشه دلته د یووالي خبره کړې، همیشه هم د دې تور پنجابي دهشتګرد ریاست د دې جرنیلانو کرنیلانو دغه مخ د خپل ولس ته ښودلی دی چې دغه او تاسې راځئ سیا مهربانه بیا افغانانو ته بده ورځ او کنځلې کوئ. او زه به اوس راځم، زه به د ګل خان په تبه ویډیو جوړوم چې سیا مهربانه پاکستان پوځ دې ما وژني، ما دې تباه کوم او زه ورته لګیم چې د مینې پیغام ورکوم. نو بیا د مینې پیغام چې وو، نو ورشه د عظیم سواتي نه پرتوګ او کمیس ویستو. آیا تاسې به هغې د دې ISI ته به د مینې پیغام ورکوئ؟ عمران خان 4 ګولۍ ویشتو، FIR د عمران خان نه کټ کېدو، ولې عمران خان مظاهرې وکړې؟ خو ظلم ورسره وشو که نه. هماغه شان د هغه بل هلکې ورته ووجلو، هغه خبریال، همدغه شان د هغه بل یو بل د پارټۍ سړی و، هغې نه یې پرتوګ او کمیس ویستو. نو ته ما ته دا ووایه چې هغې نه به کمیس او پرتوګ وباسي، وژني به یې، بې عزته کوي به، دا به ورته وایي چې زه تا ته د مینې پیغام ورکوم. دا خو د مینې پیغام نه دی، دا د بې غیرتۍ پیغام دی. د هغې نه بې غیرته نه چې د دې په مقابل کې او دغه عکس العمل نه ښیي. نن تاسې وکړه افغانانو ورونو چې زموږ بیا درته یو خبره کوم چې تاسې سره پاکستاني روپۍ، زما پښتنو تاسې ته ویم، پاکستاني روپۍ مه ساتئ، ډالر ساتئ، د برطانیې پونډ ساتئ. یقین وکړئ چې دا پیسې نور داسې روانې دي چې د 1 روپۍ شی به په پاکستان کې په 10 وي، د 1 روپۍ شی به په 10 باندې. ټولې خبرې یم چې څه خندام کړې وه رب العالمین، ټوله ستاسې په سر ماته کړه. موږ ته ماجر ویلي وو، خدای په خپله ماجر کړئ.
په دنیا کې وګوره د ټول نه زیات د افغانستان د مهاجرو نه زیات پاکستانیان مهاجر شوي. زمونږ پیسو پورې خندل چوکیاتګار کې د پاسه به بوجیګانې ناست وي، نه ستاسې وګورئ ستاسې پیسو نامقه پخوانۍ افغانۍ جوړې شوي. زمونږ افغانستان ته دغه کول رقم پیغورونه ورکول چې غلام دی او دا دی، او د ټول نه 15 کاله کېږي چې پاکستان جوړ شوی غلام دی. پاکستان جوړ شوی تر اوسه پورې په غلامۍ کې ډوب دی. پاکستان هر یو وګړی قرضداره دی. ټولې خنداګانې په خدای یقین وکړه چې ستاسې په سرونو باندې ماتې شوي، خو هغه څوک چې شرم ولري هغه به په شرم پوهېږي، چې څوک شرم نه لري هغې ته خو رګیا اوسه خبره چغې وخا، خو بیا په شرم نه دی خبر. بل افغانان ورونو په سپین بولدک کې اوس تازه زمونږ مجاهدینو بیا د پاکستان د پنجاب سره بیا مقابله ده. ګوره موږ اول نه دا ویلو چې موږ د جنګ خلاف یو، خو 45 کاله کېږي، 45 کاله په روس مې خرڅې، په امریکا مې خرڅې، پیسې روانې اخلي، د ټانګونه مې لیلام کې، تیارې مې لیلام کې، مکتبونه مې الوځې، سرکونه مې الوځې، شفاخانې مې الوځې. یعنې کم د تحریب کار چې دی، کم د ورانۍ کار چې دی، کم د افغانستان د بربادۍ کار چې دی تاسې کوئ، آیا موږ حق نه لرو چې په مقابل کې خپل عکس العمل وښیو؟ او ته ماته دا ووایه چې زه به د طالب سره ډېره دغه لرم. ته ماته دا ووایه چې ته د یو پښتون نه، یو پښتون په کفارو باندې خرڅ کې، په کفارو باندې، په امریکا او د هغې په نیټو په مرګړو باندې د یو ملا، یو قاري، یو طالب د هغې پټګی لرې کړي، د هغې د ګیرې بېعزتي وکړي، د هغې نوره بېعزتي وکړي، هغه د ډالر په مقابل کې خرڅ کړي. تا ته پښتون دا بدل پرېږدي؟ ته دا مو وایه چې دلته کېدای شي په طالبانو کې 2% به داسې وي چې هغه به پاکستان ته ایجنټي کوي. نو نور موږ پوهېږو چې 98% د پاکستان په خلاف باندې دي طالبان، 98%. او نن ته دا وګوره چې هغه طالبان، هغه افغانان چې موږ تاسو سره ټول ولاړو، نن ولې موږ د انډیا ته ویو چې ته زموږ دوست یې؟ په دې لږ فکر وکړه. موږ د عام ولس خبره نه کوو، د حکومت خبره یې کوو چې نن وګورئ هغه افغان ته ورشه یو پاکستانی هم ولېږه افغانستان ته، او ته ورشه یو انډیا والا هم ولېږه، یو یوټیوبر تلي مو، او بیا یو فیسبوک والا ولېږه، اول ته د تعلیم نه پوښتنه هم کوو، د عام ولس نه پوښتنه وکړه، هغه به د پاکستان په خلاف وي او انډیا ته به د دوستۍ لاس ورکوي. دا ولې؟ ما ته یو 3 بد د انډیا وښیو چې موږ سره یې کړي، او داسې په زرهاو بد د پاکستان د آیسای او د پاکستان د جرنیلانو کرنیلانو وښیم چې 45 کاله زما وطن تباه او برباد کړی، 45 کاله زه تباه او برباد کړی. موږ هېڅکله دروغ خبرې نه کوو. او که تاسې کې چېرته دا شرم وي، دغلته د یو پردي ورور دی مننه ستا د کمنټ نه، که تاسې کې دا شرم وي، تاسې به د هغه پردیانو سره ولاړ وئ چې همدې پاکستان پې اپریشنونه وکړو، د ګلانو په شان د ځوانانو پردیان یې شهیدان کړه، په تیرا کې، په دمخیل کې، په دې ځایونو کې ته وګورئ څه حال یې د پردیانو کو، څه حال یې د هغه شینوارو کو، څه حال یې هغه د مومندو کو. تاسې دلته راځئ موږ ته خبرې کوئ. افغانانو ورونو موږ هېڅکله د نفرت خبرې نه کوو. موږ دا ویو چې انشاءالله ما دغه 2 جمعې یو جمعه مخکې مې لایب کړی، په هغه لایب کې مې ویلي چې جنګ به پاکستان طرف ته ځي، او تاسې اوسم د طالبانو دا نظام چې دی د دې په خلاف باندې خلک ټریننګ کوئ. خو انشاءالله ستاسې نور دا خبره چې بعد هم د پوکڼۍ نه وتې دي، تش پوکڼۍ پاتې ده چې کوم طرف ته د تاوا درکړل ته به ولېږي. انشاءالله موږ ورته بری غواړو طالبانو ته، تاسې سره موږ بالکل ټول افغانان ولاړ دي. موږ په دې باندې پوهیږو چې تاسې یوازې ستاسې دا جنګ نه دی، دا زموږ د ټولو جنګ دی، او تر موږ تاسې ته دا اطمینان درکو چې انشاءالله د منفي تبلیغاتو والا نشته دی، ځکه چې دا زموږ د وطن ملي ګټې خبره ده، دا د لر او بر افغان خبره ده، دا د ټولو پښتنو خبره ده. انشاءالله وخت را روان دی. مخکې مې هم دا خبره کړې، بیا هم دا خبره کوم چې ځان ته به یا لوی افغانستان جوړیږي یا به ځان ته پښتونستان جوړیږي. ما درته مخکې د دې مثالونه درکړي چې پاکستان ماتیږي، پاکستان اقتصاد ختم دی، کم ملک چې اقتصاد ختم شي هغه به ټوټې کېږي. نو ما مخکې هم درته ویلې چې څنګه وروس څنګه ملکو 15 ټوټې شو، برطانیا 52 ملکونو باندې باچۍ کوله چې اقتصاد خراب شو، نو لاړو ټوټې شو، د کوم نه برطانیا پاتې ده. نو پاکستان خو چې دا ایټم بم دی او کدار شي دی، دا ټول نقلي دي، دا ټول جعلي دي، او تاسو ته ویلي چې ډېر زر به راشي چې دا ایټم بم دنه یا به دنه امریکې راوړی یا به دنه برطانیا راوړی، ځکه دا جوړ کړی دی ځان دپاره دی، دا ستا د دغه لپاره نه دی جوړ کړی
او ابسوله تیاری چې دي هغه پرزې نه لري هغه به په کباړ باندې خرڅېږي انشاءالله او بعد شو د احمدشاه ابدالي میزایل هغه زمونږ د افغانانو په نومونو باندې دي او به زمونږ ښکته پښتونخوا والا ته پاتې تاسې ته به صرف دال او پاپړ پاتې انشاءالله دا به انشاءالله تاسې په آینده کې وګورئ ښه 10 لکه افغانان اوس هم پاکستان کې دي ښه چې 10 لکه افغانان دي څه شی پې وکړم ته ولې 100 لکه پاکستانیان په دغه کې اوسېږي په خارج کې ته چې وایې چې 10 لکه افغانان په پاکستان کې دي ته د 10 لکه افغانان اول ماته حساب راکړه چې 45 کاله دې په اټم بم دې په جوړ کړی ابسوله تیاری دې په جوړې کړي موټروی دې په جوړه کړي بزنس دې په کړی دغه اتیا زره پښتانه چې په دې دغه کې شهیدان شو په دې قبایلو کې مشرف دې نه دي لیکلي چې ما په ډالر واغسته نو زه دې وجلی ما ته په ما احسان هم کې چې 10 لکه اول خو دا حساب ستا غلط دی او که 10 لکه افغانان اوسېږي نو دا زمونږ خپل وطن دی دا ټکه پورې دا د پنجابي وطن دی دا د افغانانو د پښتنو وطن دی او انشاءالله ډېر زر به د خیره داسې وخت راځي چې پنجابي به انشاءالله دا ټک نه دی خوا په ویزه راځي انشاءالله داسې وخت را روان دی په موږ باندې د مهاجرو خصان موږ د عام ولس موږ شل ځل د دې څپۍ ورکړې چې عام ولس که د 400 خلک دي که د مردان خلک دي که د نوخار خلک دي که د ثوابۍ خلک دي که د بډبیرې خلک دي که د ملکن دي که د باجوړ دي که د دیر دي که د تیرا دي که د هر دي موږ ورونه دي موږ هغې سره څه مشکل نه لرو ته ماغزه دې خلاصېږي که نه خلاصېږي پیسې هغسې پاکستان سره زموږ حساب پاتې دی پاکستان دې په میلیونهاو ډالر د پښتنو په سر اخیستي زموږ اسلامي حکومت یې خرڅ کړی 50 کوپارو هېوادونو ته یې ډۍ ورکړي 8000 حملې ستا د پاکستان د خاورې نه شوي زما بچیان ټوټه شوي دي زما وطن وران شوی دی زما نظامونه چپه شوي د پاکستان د لاسه ته راځې ما ته د 10 لکو مهاجرو دغه راکې او که بیا ته دومره لرې خو دغه ورشه د 100 لکه مهاجر دي د پاکستان په دې بار هېوادونو کې اوسېږي خو درې وله که نه که نن چېرته په اسلام آباد کې 2 تیارې ودرېدي 2 تیارې او یوه تیاره مکې ته تله او بله امریکې ته تله قسم په خدای دی چې کم کابل کې تاسې حل لیدلی د هغې نه به بدتر حل په دغه تیارو کې په خدای یقین وکړئ چې دا نوم همداسې ورپسې راولئ نو افغانان ورونو زما همدومره لایف خوشحاله آباد اوسئ موږ هېڅکله د عام ولس د عام خلکو خلاف نه یو موږ بالکل د دغه دهشتګرد کرنیلانو جرنیلانو د دغه قاتلینو او دغه د اسلام او دغه دشمن موږ تاسو ته بری غواړو طالبان ورونو موږ ته معلومات دی چې زموږ نه زیات زړه ستاسې پاکستان ته ډک دی او چې د هر طالب نه پوښتنه وکړي چې پاکستان اول به درته دا وایي چې زموږ ورته دومره کار راځي چې زموږ نه ورته ډېر کار راغلی زموږ د فیسبوک کار دی او د هغې عملي کار دی خو موږ یې تشویقوو بری درته غواړو کامیابي درته غواړو د یو لوی افغانستان په هیله کامیاب اوسئ او دا چې ځانونه لږ پښتنو مالداره کوئ نو ډالر یا برطانوي پونډ په کور کې وساتئ د پاکستان اقتصاد بالکل ختم بینکرپټ دی بالکل تلی د منځه او بېګاله د ډوډۍ پیسې نه لري او دی راځي وایي زه اټم بم لرم اټم بم ما مخکې هم درته ویلي دی کې دال دي دننه دې کې هېڅ شی نشته دی دال دي چې قدیر خان نومېږي شی هغه به جوړ کړی خو هغه به دې امریکې ته ورکړی دلته بیا د دالو شی ایښې موږ په هغې ویاړ کوو قدیر خان کوو موږ په دغه ټولو پښتنو باندې ویاړ کوو په کرکټرانو شهید افریدي یونس خان یا نور په دې باندې موږ ویاړ کوو خو موږ دغه خپله خاوره خپل اختیار غواړو الله دې وکړي چې زما خبرې په چا باندې بدې نه لګېدلي ښه 10 لکه پاکستانیان سعودي کې دي 10 لکه نه 40 لکه دي 40 لکه پاکستانیان په سعودي کې مهاجر دي 40 لکه او ته په خدای کې نو که په سعودي په اماراتو کې ته وګورئ موږ د پیغور پیسه هم نه یو زموږ د افغانانو کاروبار هم وګورئ او د ښکته پښتنو کاروبار هم وګورئ زه داسې نه وایم زه والله بل ورځ د ارشد خان هغه رسټوران خلاص کړو والله چې زه پرې خوشحاله وم زما یو پښتون ورور دی ښه دی چې رسټوران خلاص کړو خو تاسې ورشئ 1500 غټ کاروباران چې دي هغه په دوبۍ په اماراتو کې هغه ټول د افغانستان سره تعلق لري ته وروره ځان د خپل خوندي کا په باجوړ کې د کم کوري هغه ځان ته پوخ کا خپلو بچیانو ته ډوډۍ پیدا کړي د مهاجرو غم مه کوئ مهاجر چې دي هغه الحمدلله غټ کاروبارونه دي په پیښور کې هم غټ کارونه دي په کراچۍ کې هم دي په لاهور کې هم دي په هر ځای کې دي او مهاجر چې ستا په تبه شي دا کوم چې موږ ته پیغورونه راکوي ولاکې ته یو شپه پرېږدي ولاکې ورته ته یو شپه ډوډۍ ورکړي موږ د هغه پښتنو مننه کوو چې موږ سره یې ښه شپې ښه ورځې تېر کړي د موږ مړی ژوندی ورسره تېر شوی دی او خدای دې همیشه هغه خوشحال لري د هغې احسان موږ هېڅکله نه هېرو او موږ پښتانه چې یو موږ ټول یو یو لر او بر یو افغان دی دا خاوره د افغانستان ده دا خاوره د پنجابي نه ده ته په خپله خاوره
اوسېږي دا مو وایه چې پاکستان ماله پہچان نه کړی پاکستان خو 15 کاله کېږي د هغې 15 کال نه مخکې ولې ته نه وي ستا پلار نیکه لکه چې نو پاکستان ته نه پہچان اغستې پاکستان ته خرڅ کړی ځکه نن تار یو پاکستاني $4,000 قرضدار دی پښتونخوا زمونږ وطن دی او په خپل وطن ته به انشاءالله درځو 400 له به ځو انشاءالله 400 کې به انشاءالله د ګاڼۍ ګوړې خورو انشاءالله ګلبېلې له به ځو همداسې به انشاءالله مردان ته ځو همداسې به نرانو پښتنو ثوابۍ والا ته ځو هر دې ته به ځو تاسې موږ ته دغه 15 بیماران معلومات دی چې په دا فیسبوکونو او په دا ټیک ټاک باندې ورېږي راورېږي ولاکې تاسې خپل وطن ته تللی شي دلته په کوټو کې پراته سي افغانانو ته کنځلې کوي ښه وخت ولرئ په الله سپارمه ښه شېبې زنده‌باد لر او بر یو افغان جوړیږي به انشاءالله اول لوی افغانستان او که لوی افغانستان نشو نو ځان ته پښتونستان به جوړیږي صرف په بوټونو باندې به صرف د پښتو لیکل وي نه به قائد اعظم او نه به اقبال وي صرف د احمدشاه بابا عکسونه به وي د باچا خان بابا عکسونه به وي د میرزا خان بابا عکسونه به وي د خوشحال خان بابا عکسونه به وي د خان شهید عکسونه به وي دلته نه به انشاءالله دا اردو مکمله ختمیږي سوچه د شاتو پښتو ژبه به انشاءالله چلیږي او دا وخت را روان دی که په دې څوک خفه کېږي خدای دې زړه وچوي په الله